زما نوم ګلزار احمد ده، د حقوقو د مراجعینو نه یو کس یم. دلته دوسیه لرم، البته د تطبیق په مرحله کې قرار لري. په اول ځل کې زه من حیث یو د مراجعینو نه د کابل د حقوقو د ادارې د کارمندانو نه خوښ یم، خوشحاله یم. الله دې ته اجر ورکړي. همیشه یې د مراجعینو خبرې په ورین تندي باندې اورېدلې دي، هغې ته یې په سړه سینه باندې قناعت ورکړی، جواب یې ورکړی، بیا هغې ستونزو ته یې په خپل وخت باندې رسیدګي کړې ده. موږ خو نور څه وڅه نه کېږي، مراجعینو او فقط دعا کوو د دوی د موافقت، د کامیابۍ او د لا بریالیتوب دپاره. الله دې دوی ژوندي لري، دوی د خیر وسیږي، د دوی د کور وداني، چې په سړه سینه باندې د خپلو مراجعینو بعضې طبیعي خبره ده، مراجعینو کې یو به متضرر یو به نه په فیصله شوي، خو دوی د دواړو خبرې په حوصله باندې اوري. که هغه خبرې زشتي، تیزي، لږ سختي، خو دوی په سړه سینه باندې هغې ته جواب ورکوي، هغې ته قناعت ورکوي. یعنې لنډه دا چې دوی په خپل ماموریت کې په اخلاص باندې اجراءات کوي، او په خپل وخت باندې هر وخت چې موږ راغلي دي د دفتر دروازه د موږ د ټولو مراجعینو په مخ باندې خلاصوي.